اوبه چکل په ولاړه باندې جایز دي خو مکرو تنزیهي دي اما دوه اوبه بدون د کراهیت تنزیهي نه جایز دي چې هغه یو د اوداسه نه پاتې اوبه یو د زمزم اوبه دا په چا باندې چکل په ولاړه باندې چکل بدون د کراهیت نه جایز دي صحیح ده خو افضل یې سره قند دي په ناسته ګوره نورې اوبه په ولاړه چکل مکرو دي دغه دوه اوبه په ولاړه چکل مکرو نه دي جایز دي خو افضل کم دي په ناسته باندې همدا طالبانو دي موږ د احنافو مذهب دا اوس که تاسې فکر وکړئ حاجي صاحبان چې له حج نه راسي او چې زمزم اوبه ورته کیږدي ورې مخامخ ودرېږي قبلې ته مخکې دا طالبان سې له ځان خبر رسول علیه السلام چې درېدلی طالبانو د نفس جواز دپاره د افضل په چا باندې دي دا د موږ د احنافو مذهب د طالبانو دې مسلې ته فکر وي چې بیا غلط نه سي جګېږئ به نه ورته طالبان راوړي درته په ناسته باندې افضل دي رسول الله چې چکلي یا نفس د جواز دپاره یې چکلي دي